قومندان وروره خیر دی خدای قومندان ورور مه مړ کوه قومندان وروره مه مړ کېږه زه باید یو کس پیدا کړم پام کوه چې جنرال په تا شک ونه کړي اندېښنه مه کوه هر څه مې له یاده زده کړي که څه دې هېر کړل نو د زوی په اړه فکر وکړه د هغې یادول به تا سره مرسته وکړي ته د جلیل ستونزه حل کړه تر ټولو لوی ګواښ هغه دی سردار ووژل شو جلیل به هم ووژل شي له غره نه چې کوم ځوانان راغلي هغه هم وژل کېږي هغوی ته دم تیار دی ما ته مه امر وکړه قومندان صاحب خبر هغه چې په کزل تبه کې ترهګر د کوم عملیات لپاره تیاری نیسي ډله تیاره کړه زما امر ته په تمه شئ د ډلې قومانده به د جلیل په غاړه دی پوه شوی عسکره امر پر ځای کېږي قومندان صاحب دا خو هغه ماشوم دی دا خو د عثمان زوی دی خوشي مې کړې خوشي مې کړې غلی شه هغه ډاکټر چېرته دی نه پوهېږم زه له هېچا نه خبر نه یم زه یوازې وتښتېدم نه زه قومندانې ته خبر ورکړه سمه ده ورکوم نه زه قومندانه وګوره څوک شته چې ونه ژغوري ښه وګوره دلته څوک شته چې ونه ژغوري ما پرېږده ډلګی مشره زما شاته لوی لوی کسان دي لاسته مې راغلی ما ته څه نشي ویلی ته زما غوندې کس نشي وژلی ډلګی مشره زه پښېمانه یم په ناپوهي دې کار کې ښکېل شوم زه یې دې کار ته مجبوره کړم دې ته وګوره ګوماني چې تا ووژه دا د هغه کوژدنه وه 20 کاله عمرې وه واده یې کوه خپل کور ته ته د علي ته په تمه وه وګوره هغه دې ووژه په دې کار کې زه یوازې نیم ډلګی مشره په دې اړه دې فکر کړی موږ په دې کارونه چېرته پوهېدو داسې کسان هم شته چې دې کار ته خلک روزي دا ته ساپلاټي وایې ها یعنې څه سردار قومندان ښې زه نه پوهېږم ډلګی مشره خو دې کار کې زه یوازې نیم ډلګی مشره اړتیا نشته جلیله زه موټر غواړم یو ملکي موټر هلکان په ارامۍ سره له دې ځای نه رخصتوو دا دروغ دي نشي کېدلی ما عدالت ته تسلیم کړه په هر څه چې پوهېږم هلته یې وایم هلته سبا یې بې شرفه هلته سبا یې ووایه سردار قومندان صاحب داسې نشي کولی ولې ما چې څنګه وکړه هغه یې هم کوي انته یې هم کوي اورې جلیله ته د خپل شخصي ژوند نه هم خبر نه یې که غچاخلې له مور نه د پیل کړه حاله ووایه په هر څه چې پوهېږې لومړی زما له مور نه پیل کړه زما د مور په اړه څه پوهېږې زه ټوکې نه کوم
یا حلوا او یا بردارېږي. نازا هغې نه پوښتنه وکړه په هر څه پوهېږي. اوس نازا پرېږده رزیله، په څه چې پوهېږه هغه ووایه، نور صبر نشم کولی. مور دې د سازمان د لوړ پوړو چارواکو نه ده، هغه موږ ته هر څه امر کوي. دروغ، دا دروغ دی، دا دروغ دی. زما مور د قاتلانو لوړ پوړو چارواکه نشي کېدلی، دروغ دی. زه ولې دروغ ووایم؟ ډلګی مشره سمه ده، څه ده چې وویل هماغسې کوه. په هر څه چې پوهېږي باید عدالت یې ووایې. د دې اشاره چوبونکي شبکې یو کس باید ښکاره شي، دې ته پورته شه. زه پوهېدم چې ته ما نشې وژلی ډلګی مشره. لیلا خورې، که هغه دې نشي نو زه دې وژنم. ما ته غوږ شه جلیله وروره، څه چې زه درته وایم هغه ډېر مهم دی، هغه سردار نه دی. حالت مې خراب دی. جلیله وروره، جلیله وروره، جلیله وروره. یا خدایه زه اوس څه وکړم؟ زار کوئ مخونه ملوڅ کئ چې لږ تازه هوا واخلئ. زار کوئ. سمه ده، اندېښنه مه کوئ، ستونزه نشته. اوس به یو لوی عملیات ترسره کړو او د ترور سازمان ته به یوه ضربه ورسوو. پام کوئ، هېر نه کوئ، دا پټ عملیات دي. ها، کله چې دا عملیات خلاص شول بیا به خپلو کورونو ته لاړ شئ. سمه ده، پوه شوئ؟ سمه ده. هغه ملګريه، دا سړی مې په کام کې هم مې په بلوت کې ولیده، داسې نه چې موږ وغولوي. ډېر پام کوه ملګريه. ته راشه، ګوره تا ته تر ټولو ښه دنده در کوم. زه یې تاسې لاړ شئ، زه یې لاړ شئ. ته اوس ما ته غوږ شه، زه تا ته یوه دنده در کوم چې ډېر ارزښت لري. ها، باید ډېر پام وکړې. اوس دې نو غوږونه ښه خلاص که. نن مو 9 شهیدان ورکړل سرداره، 9 شهیدان. له ډېر سخت حالت سره مخامخ شوي یو. د دا ډول بریدونو مخه باید په تخنیک سره ونیول شي. د هغوی موخه ښکاره ده. کوم کار چې پاستۍ بام سره نشو کړی نو هغه بل ډول سره کوي. جنرال صاحب، سازمان باید په پښو درېږي. دا عملیات هغه کسان کوي چې د اورکنډو له خوا نه د اردو نه جلا شوي دي. په دې اړه نور معلومات هغه کوټه کې شته چې موږ پټ امنیتي معلومات ساتو. اجازه راکړئ چې زه هغه کوټې ته لاړ شم. ته رښتیا وایې سرداره، ته کولی شې له هغه ځای نه معلومات لاسته راوړئ. جلیل څه وکړل؟ تر اوسه ترې کوم خبر نشته؟ جلیله وروره، خیر دی پاڅېږه. جلیله وروره، سردار ته اعدام ایښی دی. بلوک کې چې کوم سړی دی هغه سردار نه دی. سردار قمندانه، زما غږ اورې؟ خدایا، سردار قمندانه، یوازینۍ لاره دا ده چې زه بلوک ته لاړه شم. د سردار ژوند په خطر کې دی. مرسته وکړه.
دا ته څه کوې دننه څوک دي خیر کې خدایا زویا ته څوک یې زویا ته دلته څه کوې د قراتنار بلوغ قومندان یم لومړی بریدمن سردار مرد دا مرکا تابو جوړونکی ساغه ګوري زویا ویښه زویا په هوښه شه غوږ شه زویا دلته یو کس دی وایي چې زه د کارابنار بلوک قومندان یم نوم یې سردار دی ټپي دی بې هوښه دی خدایا زه څه وکړم څنګه بلوک ته لاړه شم هلته رزیلان هم شته ملګریه راځه چې دلته دواړه له دې کور نه ووځو حسنه ممیشه لیلا خور لیلا خور ودرېږئ ودرېږئ وسلې مو وغورځوئ لیلا خورې مه ودرېږه دا خو زیلان ده زه یې ولیدلم ودرېږه مه تښته ودرېږه د فاطمې زویه ملګریه دوی راغلي دي چې موږ ونیسي وسله دې ښکته کړه ښکته یې کړه هغه واخله د فاطمې زویه په خیر راغلي هلکانو څنګه یې زه مو ډېر په تکلیف کړی وم ملګریه دا زموږ هغه خاین ډګروال نه دی کله چې انسان پرمختګ وکړي بیا داسې شی ترې جوړېږي دې کار ته وګوره ملګریه په مفته کې د ګیدړانو لاس ته وغورځېدو داسې څنګه کېدلی شي یو زیاو تابوت جوړونکی یم زه تاسو سره کار لرم سرتیری دا مو آخري موقع ده که خپل ځان مثابته نه کړو نو وژل کېږو خبره اوسه زه له تاسو سره ګورم بې شرفانو زر کوه داسې رڼې رڼې مه ګوره دلګی مشر ووژنه هم دې ځان وژغوره او هم دې رتبه واخله مالاټه به ځوانانو تسلیمیږم تسلیمیږم دې کار ته وګوره ته د دوی منځ کې څه کوې جلۍ زه یې په زوره دلته راوستی یم تو خو ما نه وژنې که نه عسکره وروره اپلاټې مه وایه د څه شي وژل زه قاتل یم ها یو زیات تابوت جوړونکی یم لږ پاتې چې زه ختم شوی وای ژوندی اوسې زه به اوس څنګه شم وروره اندېښنه مه کوه خپل کور ته به لاړه شي یوازې یو تابوت جوړونکی یم ځواب راکړه یوازې یو تابوت جوړونکی یم یوازې یو ساغه ګاورې خیرات دی قمندان صاحب
خبر شوم ته پیښوه یې څه خبره ده د وطني او څانګې انتابو جوړونکی خبر دروغ دی زر تر زره بلوک ته راشه دا چې څه دې کړي بیا وروسته خبرې کوو سمه چې نن کړلې دی نه هېڅکله نه یم پکې مانه په امر دې پوه شوم بلوک ته راځم څه خبره ده زویه موټر مخ ته یو کس راووته د موټر مخ ته دې ولې ځان واچوه په ژوند نه دې په تنګه شوې ستاسې منځ کې خیاط شته دا لیلا نه ده زویه دا نه دی دا سردار خو من سمه ده خورې سمه ده سمه ده ارامه اوسه خورې صبر وکړئ هلکانو چې هغه څه وایي صبر وکړئ سرداره پام کوه سرداره جنرال صاحب نه ساتنه وکړه رزدلي خبره ده لورې دا جلۍ د سردار وژلو ته راغلې وه تاسو ته هم زیان رسولی شو دا ناروغه ده کله کله همداسې بیهوشه کېږي زه بله چاره نه لرم پرته له دې چې لیلا په نظارتخانې کې واچوم یوازې د یو څه مودې لپاره هلکانو لیلا بندي کړئ تاسو یې د څارنې لاندې ونیسئ دا چې زما وساتله ژوندي اوسئ جنرال صاحب زر ورسوئ پام کوئ تاسې هم مهرباني وکړئ جلیل ته خبر رسېدلی دی چې لومړی بریدمن سخت ټپي دی د صنایعو په سره کې کوم ډیپو کې دی فکر کوم چې بلوک ته راځي خدای دې ووهه زه زر ولسوالۍ ته ځم عثمانه باید سردار ووژنم ته هم جلیل هغه ځای ته ولېږه چې موږ ورته دا میښی لږ وخت پاتې چې د سیمې پټ معلومات لاسته راوړو هر څه چې ستا مخه ونیوله ویې وژنه عثمانه دلته په ګونډو شه کوم موټر چې له دې ځایه تېرېږي ویې وله په ګونډو شه تاسې هم ځان نه پټ کئ نښه ونیسه نښه ونیسه داز وکړه داز وکړه دا به څنګه عسکر شي راځئ مخکې شئ بس څه کوئ لیونی چې موټر کې مې کورنۍ ده له موږ نه څه غواړئ سلیمه تاسې وکړل قاتله دا د دې ځای د خلکو ډېر ګران امام و سلیمه تاسو ته د خدای خپله سزا درکړي خدای دې سزا درکړي دې شروع ماشومې پلاره
فائدې شرفانو آګیرا دا ډرګی مشر دی شاته ګرځو بې شرفانو دې رسیلانو امام وشلی دی دا څه ډول رسالات دی زه د دې حساب در سره کومه ګوډه تا او ستا ټول سپیانو وژنمه مه ډارېږه لورې مه ډارېږه لږ په کراره که غیرت لرې ویلچر خلاص کړه مخکشه ودرېږه ملګري ودرېږه مه مټ یې لکوه مخکشه وخت مه ضایع کوه د سردار قماندان تکړه عسکران ګورم چې جلیل دوی څنګه ژغوري ته هم وژل کېږې بخښنه غواړم زما ژوند د هغوی په لاس کې دی زوی مې د هغوی لاس کې دی زما له کارونو خبر دی ډاکټر بیګا ارانک دی راشه از زما ګرانه ماشومه چې ښکلی کمه هله راشه اته دلته څه کوې ماشومه څنګه حیران شوې زه هم حیران شوم زه هم ډېر حیران شوم الله مړی زه حیران شوم زه هسې هم غره ته تلمه هغوی نه دی هغوی او دې خره زه به نیولم په دې معنه چې هغه غوی او دې خره ته هم نیولی څنګه یې کاروبار دی څنګه دی زه درته یو څه وایم هغه نازانه ده یوه ډېره ښکلې نجلۍ ده خو په بشپړه ډول سره شیطانه ده وایي رزیله هم ده اوف ها راغلی کوم عسکر سره چې زه وغږېدم هغه چېرته دی امبولانس هم راځي غلی شي سړیه ټاپي چېرته دی دلته دی خدای مو ووهه دا مړ شوی دا ژوندی دی ویلېږئ پیدا مې که روغتون ته وړي ښاغلیه تر څو مې چې وژلی نه وي شی نه پرېږدم اندېښنه مه کوه زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ هله نو زر کوئ وبخئ تاسو ته اجازه نشته څه خبره ده دا څوک ده څه خبره ده قمندان صاحب له کوم وخت نه د انسانانو سره دومره لیوالتیا پیدا کړې ما له تا نه یوه پوښتنه وکړه جلیله بې شرفانو د دې بېچاره جلۍ مور او پلار وژلي دي د جلۍ مې یوازې پرې نه ښودله او هغوی رسیلان وتښتېدل حسن او مامې ښاغلي دي له لیلا خور نه کوم خبر شته لیلا هڅه وکړه چې ما ووژني نظارت خانې کې ده له مامې شاه حسن نه خبر نشته کېدای شي لیلا ته یې ځای معلوم وي هغه هم هلته ګرځېدله
جلیله لیلا پوش نه ده جلیله راځه ګرانې یوه خلته وینه نوره هم ورکوي ډاکټره حالت یې څنګه دی ډېره وینه یې ضایع کړې ده حالت یې ډېر خراب دی د یو څه مودې لپاره دلته ساتو خیر دی هغه وژغورئ ډاکټره که په هغه څه وشي زه ژوند نشم کولی څه مو چې د وسې پوروي هغه کوو زه چېرته یم لیلا خورې ښه یې اندېښنه مه کوه په بلوک کې خورې تا حسن او ممیش نه دي لیدلي لیدلي مې دي جلیله وروره د راهګرو هغه دواړه ونیول وروره دې کار ته وګوره بې شرفانو جلیله وروره ته له اصلي مصیبت نه خبر نه که هغه پوه راشي ما ته غوږ شه لیلا خورې جلیله وروره لیلا خورې د څه شي مصیبت لیلا خورې لیلا خورې ته څه وایې لیلا خورې قومندان صاحب خبر دی قومندان صاحب کوم کسانو چې زموږ عسکران شهیدان کړي دي ځای په ډاګه شوی دی جلیله منډه که جلیله وروره سختګي ډلګی مشر جلیل کیس کې نه یم قومندانه زموږ په کلي برید وکړه لاره کې امام هم وژلی عسکران شهیدان کړي اوس هغه داسې بېغمه بېغمه ګرځي د هغه مشر نوم اګیر نومی ته راهګار دی په خپلو سترګو مو ولیده سرحد خوا ته روان دی داسې ښکاري چې هغوی تښتي د خدای لپاره نور نه په هوښ راشئ قومندان صاحب هغوی تښتي مجبور یو چې ورپسې بار شو ستاسې امر ته په تمه یو قومندان صاحب سمه ده ډلګی مشر ډاله واخله حرکت وکړه تاسې لږ ویښ شئ ستاسې نږدې ملګري شهیدان کړل تاسې دلته اخوا دېخوا هسې بې ځایه ګرځئ د مړو غوندې ګرځېدلی یئ په 2 دقیقو کې باید تیار شئ سارا له مهماتو زر کوئ هلکانو نننۍ ورځ ده هغو رازیلانو ته باید د خپلو کړو سزا ورکړو هغه بې شرفان باید په دې پوه شي چې په کمین کې غورځول څه ته وایي ته اوس کولی شې چې هلته لاړ شي ستا لپاره دروازه خلاصوي لومړی بریدمنه مخکې شئ مه هېروئ هلکانو د طارق لپاره د علي لپاره ځو زموږ ترخیص شوي ملګري په بې رحمۍ سره وژلي دي زر کوئ خاینان له دې ځایه نه تېرېږي له دې ځای نه څوک ژوندی ونه وځي قومندانه دا څه ډول ځای دی موږ باید یو سم ځای کې ورته په تمه شو عملیات باید ترسره شي دلګی مشر دلته په دام کې غورځوو سمه ده قومندانه د غره نه هغه تښتېدلي ځوانان هلته لاندې اوازې پرېږدو دلګی مشر او عسکران باید له دې خوا راشي هغوی په خپلو منځو کې په جنګ اچوو وروسته بیا تاسې خپل عملیات پیل کړئ او په دواړو خوا ډزې وکړئ نو هم تښتېدلي ځوانان ووژل شي
او هم به هغه ډلګۍ مشروع عسکران. سمه ده ګیر قومندانه. هغه کوټه کې پټ امنیتي معلومات دي. د دې عملیاتي موخه هغه معلومات لاسته راوړل دي. نو سیمه به زموږ د کنټرول لاندې راشي. نو هر څه به زموږ په خواښه مخته لاړ شي. باید تېروتنه ونه کړو. دا دام دی ای خرابانو. اوس به بلوک ته لاړ شو. زه څه وکړم؟ دنده مې څه ده؟ ته زموږ یو له هغو شونی چې د دې سیمې په زړه کې لیدل نه کوو عثمانه. را روان دي. لاندې دي له دوو لارو نه لاندې ښکته کېږو. پام کوئ زما امر ته په تمه شئ. جلا شئ. زر کوئ. په تمه شئ دام کې غورځېږي. د پټو اسنادو په کوټه کې یم. بریا زموږ ده. اوس هغه وخت دی چې موږ سیمه ونیسو. د جلیل، د سردار او د داسې مه کوئ. له تا سره مې نور کار خلاص شو ګرانه خاونده. تاسو باید د ناروغ سر پورې ونه درېږئ. هیله کوم دوام مې ووځئ. هیله کوم ډاکټره خیر دا وژغورئ. عملیات خانې ته بیایو. حالت یې ښه نه دی. څه ده چې اړتیا وي موږ یې کوو. دلته هم د لیلا په اړه فکر کوي. خو اندېښنه مه کوه هغه هم مردارېږي. ته لیلا لورې حالت ته ډېر خراب معلومېږي. له ما نه لرې اوسه. ستا بیونه ته راغلی یم ګرانې. عسکر وروره دا ښځه د شیطانانو مشره ده. له ترهګرو سره مرسته کوي. ما هغوی ته په لاس ورکوي. ستا فکر سم کار نه کوي لورې. په رښتیا چې ستا حالت ډېر خراب دی. دې ښځې ته مې په لاس مه ورکوه عسکر وروره. خیر دی. د سردار لومړي بریدمن لیکل شوی امر دی. تا درملنې ته بیایي. هغه سردار نه دی. ستا قمندان نه دی. هغه سردار ته ورته دی. هغه سختګي سردار دی. توبه توبه ولا چې رښتیا ده. ستا فکر پر ځای نه دی.
हमारा निकल गई हमारा निकल गई अन्ना खुशी में गई खुशी में गई अन्ना खुशी में गई अन्ना खुशी में गई मिस मोरे मिस मोरे खुशी में गई अभी मिस मोरे खुशी गई دلالا فکر بیخی خراب شوی خوشی میکنی جلیل درگاه مشن نشتا؟ نه ما تقوات این شی خواندن دانی تتلالای ما تقوات شی توی واپس نیم مشغوره خوشی کن توی واپس نیم مشغوره مور مې غوښتل چې زما واده له امنې سره وکړي ما ونه منله غره ته راغلم یو ځل له دې ځایه وژغورل شوم زه له امنې سره واده کوم غواړم کورنۍ جوړه کړم دا زما د زوی انځور دی چې پیدا کېده غره کې وم یو ځل مې نه دی لیدلی چې پیدا کېده مور یې هم مړه شوه زوی مې هم بې موره هم بې پلاره پاتې شو له دې نه وروسته هر څنګه چې د زنګونه یې هم له لرې کېږم هغه بېچاره اوس به هغه څوک ساتي وروره بوډۍ مې هغه ساتي هغه هم ښه نه ده کوم وخت نه چې غره ته راغلی یم څوک سره مرسته نه کوي انشاءالله چې زه بېرته ګرځم ټولې ستونزې او مسلې به حل کړم قربان دې شم زویه